زنا، فحش او بدکاری د قحط، ذلت او تنګلاسي لامل جوړیږي. د زنا او د فحشا له امله مرګونه هم ډیریږي او د بې حیایي په خوله کې د پریوتلو له امله طاعون او داسې امراض راښکاره کیږي کوم چې د دغو خلکو په پلرونو او نیکونو کې نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په کم قوم کې چې بې حیایي په څرګنده توګه ترسره شي په هغه قوم به الله رب العزت داسې امراض راولي، په داسې مرضونو کې به ګرفتاره کړي چې د دوی پلرونو به دا مرضونه لا نه وي لیدلي. نن هغه حالت دی چې په خپلو سترګو باندې ویني. په کمې کورنۍ کې چې یو بې حیا انسان وي، یو فاسد انسان وي، هغه ټوله کورنۍ به الله رب العزت په داسې مرضونو باندې ګرفتاره کړي چې دا مرضونه به د دوی پلرونو او نیکونو هم نه وي لیدلي. راشئ د دې مفسدینو او د دې بې حیاو مخه ونیسئ.